پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی یبن آدم اے د آدم بچیه انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. اے د آدم بچیه ګوره وی ته چې څو پورې زمانه امیدونه ساتي او زمانه دعاګانې غواړي زه د هر څه بخمه على ما كان فيك چې څه د پکې مې ولا أبالي او هېڅ پروا مې نه وي. بیا وی ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السما. اے د آدم بچیه که ستا دا ګناهونه د ځمکې نه اسمانه پورې ورسي ثم استغفرتني او بیا دې زما نه بخانه وغوښته غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي او زه به دې وبخم هغه ټول ګناهونه به درله وبخم او هېڅ پروا مې نشتې. ګوره چې ګوره د الله نه د امید ته د ځمکې نه د کوم ځای پورې ګناهونه رسېدلي اسمانه پورې بخانه وړلی دله بخي. بیا دې ته ګوره لو أتيتني بقراب الأرض خطايا د ځمکې د ډکوالي په اندازه که ته ګناهونه راوړي د قیامت پر ورځ الله وایي زما مخېله د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې چې دا ځمکه چې ټوله ډکه شي ته دا ګناهونه راوړه ثم لقیتني لا تشرک بي شیئا او په دې حال کې چې شرک ته ما سره نه کړی توحید ګوره اهمه خبره لأتيتك بقرابها مغفرة زه به د ځمکې د ډکوالي په اندازه باندې بخانه درکوم. د الله دې رحمت ته ګوره د ځمکې د ډکوالي په اندازه ګناهونه راوړه الله وایي خو چې ما سره دې شرک نه یې کړی زه د دقې په اندازه باندې دله بخانه کوم. یو طرف ته دا قسمه حدیثونه دې سره د انسان هغه امید څه شي ډېر شي چې الحمدلله لکه یو حدیث کې دي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانول وی الله یو کس ته وکتو ویې خندل د صحابه کرامو ډېر ناشنا تپوسونه به نو هغه یو صحابي راپاڅېد وی یا رسول الله زموږ د عرب خاندي خاندي چې څنګه ورته پیغمبر یو خاندي بس بیا کېناست بیا داسې رب به په موږ باندې مهرباني کوي او شفقت به کوي چې خاندي کوم رب چې خاندي هغه به موږ سره د رحم او د کرم معامله کوي.